نن الله راضي کړه نن الله راضي کړه د سبا سپتن لګي ټول خلق روان دي د دنیا سپتن لګي ټول خلق روان دي د دنیا سپتن لګي نن الله راضي کړه نن الله راضي کړه د سبا سپتن لګي ټول خلق روان دي د دنیا سپتن لګي ټول خلق روان دي د دنیا سپتن لګي فخر پغونچی غونچی ګلاب او تاسو به زموږ بل ویډیو کتلی مو شاهجانا کلی تراغلی یو کس نم د شاعرۍ مطالعه کړې وه نو بیا دلته د کلي مشران وي دلته زموږ د جومات دی نو تاسو د دې نه کو ویډیو وکړه نو ډېره غټه غټه مهرباني وي ډېر وخت نه شاړ پروت دی او ډانچار سې رسېدلی دی خو نور د محلې والے ډېر کمزوري دي نو نور لکه د چت سمې نشته راځئ د جومات امیرانو السلام علیکم امیر صاحب السلام ورحمت الله وبرکاته امیر صاحب دا ستاسو د جومات د کم وخت نه داسې پروت دی ډانچې خو رسېدلې الاخره دا جی مونږه دلته کې کورونه جوړ کړو ډېر وخت نه غریبانان خلک یو د شاهجانا کلي اوسېدونکي یو دا د شاهجانا د پیډیر لار رالو باندې وان مشهور دی او دلته کې مونږه کورونه جوړ کړو جومات زمونږ دلته کې نو بیا یو په 2017 کې یو کس و هغه د ځمکه د بیې باندې اغستې وه ځان له کور له ایرې کېښودلې بیا مخې ته وی چې یاره دا جومات زه وقف کومه دا زمونږ محلي والا لی وقف کړی لیکن ورونو ته مسافرو ته د ملک باشندو ته هر انسانیت ته زمونږ دا درخواست دی چې چا د وسه سوره کېږي مې د الله پاک د رضا لپاره مې د بورډ باندې زموږ لمبر را 24 غنټې کولاوي او لا تعمیراتي کار چې یو سړي وسه کېږي کرش را لېږلی شي سیمنټ را لېږلی شي سیخ را لېږلی شي نور څه مټیریل را لېږلی شي نو باید زمونږ ورته سخت ضرورت دی او مونږ تاسو به نه یو او په دې کې به نیک اعمال کېږي او زمونږ ستاسو دغه به کولاوي عملنامه به کولاوي او مطلب دی چې په 1 روپۍ د الله پاک د رضا لپاره ولا ګولا په نیت په دغه باندې نو هغه الله پاک ته ډېر زیات خوښ دی چې دا ټول غرونه د سرو شي او پر یې خرچه کړي نو الله پاک ته خوښ نه دی او الله پاک ته په اخلاص باندې 1 روپۍ خوښه را نو چې بھائی دا جومات اجتماعي جومات دی دا یوازې زما او زما د محلې او زما د کلي او زما د علاقې د باشندو نه دی دا چې چا دا کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا د هغې خلکو جومات دی د دنیا په سطح باندې چې کم ځای کې مسلمان دی نو دا د هغه حق دی او د دې محلې والا دا زما رونه بایګان دي د په مشوره باندې دا مشري را کړې دا کاپي را کړې ما ته بار بار انکار کاو خو زما زه دې مجبور کړل ما چې نه مونږ ته خوښ وي الله پاک ولا په زړه کې چولو زما ایسه دې کې څه کمال سره نو بای د مشره دا پاندې مال په سری خېری او زه هم چې الله پاک دی له هوتا پړګه دا چولې ته اوس مال طاقت راګې تماله قوت راګې تماله همت راګې چې زه بای د جومات د خدمت په خپل ژوند باندې سر ته ورسوم بای په دې کې مونږ سره چې چا امدادونه کړي دي امیر صاحب ستا خبره یو منټ کټ کوم دې سره تاسو د کلي خلکو تاسو سره څه امداد کړی دی یا څه د بار نه چا امداد کړی او جی په دې کې مونږ سره ډېر ورونو بایګان امداد کړی الله پاک دې ولا دومره اجر ورکړي څومره د الله پاک په علم کې دي لکه مونږ دا نشو ویلی چې یاره دا دې ولا ورکړي الله پاک دې ولا دا ورکړي چې څومره الله پاک په علم کې دي چې چا 1 روپۍ امداد کړی دی هم دې الله پاک ولا خپل علم مساوي اجر ورکړي چې چا 100 روپۍ کړی ومه چې چا لږې کړي دي ومه که چا ډېرې کړي دي ومه بای زمونږ دا د زړه د کومې نه اواز دی چې الله پاکه ته ولا قبول کړي غټه خبره د قبولیت ده بای ما سره د بار نم زمونږ بچي دي ورېرونه هدي نو هغې هلته رور بای ته ویلي دي بای له 100 روپۍ امداد هغې کړی دلته مونږ چې کله په دې جومات کې کار کوو نو مونږ دلته کې کټ ایښي هغې کټ کې ډېرو خلکو امدادونه کړي داسې یو وخت په مونږ راغلی زمونږ سره په ټوټل زمونږ د ورځې خرچه چې کوم 45,000 روپۍ وه او غالبا مونږ سره هغه وخت کې 2,000 روپۍ وې مصري د اړي راته پکې هم راوړېدل الله پاک هغه کار مونږ له هغه وخت سره چلولی دی
چې الله پاک نه غواړي الله پاک ورکی بای مونږ سره د ټول مسلمانانو ورونو ته مسافرو ته او د کلی خلکو ته د ملک خلکو ته زما دا درخواست دی چې بای د الله پاک د رضا لپاره تاسو مونږ دا ایډیو مخې ته خوره کړئ او چې بای په جمعات کې 1 روپۍ چې یو لګوله نو هغې ته به لږه نه وی او که ډېرې د لږ هغې ته به ډېرې نه وی یو واقعه راته مخې ته را یاده شوله وایي یو باچا هغه ځان له خپل جومات جوړ کړو 1 روپۍ پکې یو انسان نه لګولې او ډېر ښکلې په غټ خرچه پې کړې وه وایي هغه د یو نوکر راغی او بس د کوازي یو سوړه وه او هغې کې د خښتې یو ټوټه کېښودله او بس هغه په خپل زړه کې یاره وي دا پکې زما وس دی چې کله هغه باچا وده شو وایي الله پاک په خوب کې میدان حشر راوسه چې میدان حشر راوسه الله پاک هغه جنت ته داخل کو چې جنت ته داخل کړي تا دا جومات جوړ کړی دی او ما ته وبخلې نو چې ورته شاته وکتل ورپسې هغه نوکر روان و ویل که ما خو وي جومات جوړ کړي تاسو کړي دي وي ما پکې وي دا کوازه کې خښته ایښې ده وي په دې الله پاک وبخلم چې سار باچا پاسې د بیا قوم پوچ پولیس ته وی جومات شهید کې ختم کړي وزیرانو دی ورته را خبرو کړه مه کوه وي په دې خو د ملک خرچه شوې ده نو کوم خرچه پې شوې ده نه 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 ویلر کې ختم کړه یو وی باچا لیونی شه بولې باچا پوه نه شو باچا چې جومات شهید کې بیا کټ کې خو اعلان یې وکړو بھائی چې چا 1 روپۍ خرچه کېږي چا یو دیاړي خرچه کېږي د چا یو ګنټه وخت خرچه کېږي نو وسه نو هغه وکړئ نو بیا چې جومات بیا دوباره تعمیر شو تیار شو کمپلیټ شو نو بیا ته وزیرانو سوال وکړه باچا ته مونږ ته وضاحت وکړه وي دقسې ما خوب لیدلی و دا پلانکې کس ما پسې را روانو پس بھائی په اخلاص باندې هغه د کوازۍ په سوړه کې یو معمولي د خښتې یو ټوکړه ایښې وه په نیت دغه باندې که نه په صحیح نیت باندې نو بھائی چې مونږ سره امداد کوي په صحیح نیت باندې امداد وکړئ د الله پاک رضا لپاره وکړئ او بھائی مونږ تاسو به نه یو او د جومات کې به بھائی اعمال به کېږي دې کې به د تبلیغ جوماتونه راځي دې باندې انشاءالله زمونږ دلته په ګاونډ کې زما یو 2-3 بچی دي او ریری مې دي هغوی مدرسې کولاو کړي دي بھائی د الله پاک لاک شکر الحمدلله الحمدلله د زړه د کومې نه زه دا مبارکي دی بچو ته د خپلې بچی ته م ورکوم د خپلو ریرو ته م ورکوم چې بھائی هغوی له الله پاک په زړه کې دومره غټ د الله پاک عظیم الشان کتاب ځای کړی دی او بھائی زمونږ ستاسو میندو خویندو ته پړاوي تفسیري دوره بھائی زمونږ په کور کې هم دوره وچالېدله د حسن بادري په کور کې چله زبیري په کور کې چله بھائی د سنهور استادي په کور کې چله بھائی زما دا نیت دی دا مې اراده ده انشاءالله زما په ژوند دی د الله پاک دا کار وکړي چې د دې به د لاندې جوماتي او د پاسه به انشاءالله زمونږ د زنانو مدرسې امیر صاحب یو بله خبره ده ستاسو د کلي خلکو ته ډېر غټ تکلیفات دي ځکه ما دې ځای د کسانو نه واورېدل تاسو ډېر لرې جومات ته ځئ هغه نیر غاړې ته ځئ زمونږ دلته کې جومات چې کوم دی نو جامع مسجد حاجي فاضل آباد ته مونږ ځو او د اختر مونږ بیا دغه ته ورشو څه نوم یې دی عیدګاه ته مو ورشو او مطلب دی چې دلته کې خلک زیات دی لیکن د جومات ډېر سخت ضرورت دی او بله خبره ده لکه تاسو سره خو خوا کې جومات بل نشته دکه نیر په غاړه لکه دې کې داسې مشران دي چې تللی نه شي او کور کې خو مونځ کېږي نه کور کې بس کور کې خو به زه تاسو ته یو حدیث شریف بیان کړم ذهن ته راته الله پاک راوسېده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف مبارک دی وي زما زړه غواړي چې زه یو څو ځوانان پاره کړم او خشاک را جمع کړم او د هغې خلکو کورونو ته ورشم چې کم خلک په کورونو کې بېهوز را مونځ کوي نو وایي مونږ چې بادي باراني که څنګه بیماری ضروري نو وایي مونږ خامخا د الله پاک د یارې او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق مونږ هغه برداشت کوو او هغه تکلیف برداشت کوو یو بله خبره کوم امیر صاحب سره دا رجسټر دی کیمرامین ته زما خواست دی چې دا ټولې پاڼې چې چا دې کې ډونیشن کړی دی لکه دا ډانچه رسېدلې ده له خیره امیر صاحب کولاو کړي حاجي بھائی دې کې دا مونږ دې کې دې خلکو ډونیشن کړی دی تاسو دا وکړئ که نه زه ته پې ګوته ګرځوم بھائی دا د وخت نه چې مونږ سره چا د مټیریل امداد کړی دی هغه مونږ حاجي هغه مونږ نه دی دغه کړی چې کم مونږ پیسې راغلي هغه داري چې کم مونږ خرچه کړي اداري بھائی دا زه درته راکوم چې بھائی دا د راتللو پیسې دي او دا سور خط چې کم نه دا د تللو دي دا ګوره تاسو دې ته ښه په توقیت سره ګورئ بھائی چې چا مټیریل لګلی هغه پکې مونږ نه دی لګلی دې ته ښه په کلاره وګورئ بھائی دا ستاسو ته زما دا درخواست دی چې دا مخې ته خوره کړئ بھائی اوس مونږ سره موجوده دی کې چې کوم پیسې خرچه شوي دي هغه هم دي او چې کومې راغلي هغه هم دي د دې بیا مونږ اخره کې ټوټلي ورکړي دا تاسو ښه په کلاره بیا وګورئ بھائی دا ټوټلي دي که نه
اوس موږ سره دا ټول دا دغه دی کې باقاعده تاریخونه سن ورځ د سیمټو خالی بوجا چې ما خرڅه کړې را نو بای د دې د عام مسلمانانو چا دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله پاغه لوی ورځ په 50 ورځ باندې زه د عام مسلمانانو به ان شاء الله ذمہوار ما عامر صاحب د دې ما ټول ریکارډ جوړ کړی بای اوس اخیری ټوټل موږ سره دا پیسې دي عامر صاحب خبره کوم دا تاسو سره اوس په دې کاپه کې تاسو سره لکه پیسې ټول غونډې څومره دا شي جمع شي په دې کې بس دا سره دی خو را دا مرسي دې ټول سره دا 1,29,650 روپۍ دي تراجمه شي او په دې لانټر نه کېږي زما مسافر ورونو د ډېر خواست وروره چې د چا نه چې د پیډیر لار جماعت د کسانو نه نورو نم تپوسونه کوي د بل موازی نه تپوس کوي چې دې ته د جماعت کې څه مشکلات دي او څه په کار دي د مینوالو ته وایي موازی السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا زمونږ د لو باندې جماعت ته او حضرت عائشہ نوم باندې د لمنګ ډم یخې د جماعت لا او دا د الله کور دی او د کې به ان شاء الله که خيري برو په مدرسې او لاندې به جماعت کې خیر ان شاء الله او د جماعت د ډانچا خو رسیدلې ده کنه ما مسجد د لپاره واستاو سبا کار دی لکه تاسو سره پیسې ډېر کم دي د لپاره موږ ته سیمټ پګاری کرش په پګاری شګه په پګاری سریه پګاری سریه بډېره پګاری ځکه چې دی باندې د کې بیمان دي او برنډوم دا او لوی چت یو سراسر نو د کې وا سیخ سریه په کم ډېر لګي سیمټو کمې دي پیسې موږ سره لګا داسې دي چې دور دي چې بس لګا غي باندې لګا دا کار نه کیږي نو موږ د سعودي کې دي کبار ملکونو کې دي کپ یو ځای دي پنجاب کې دي نو هغه تم دا درخواست کو چې هغه موږ سره د جماعت کې امداد وکړي او موږ سره د کم دنو لکه نمبر لیکل دي دا نمبر 24 غنټه کولوي دی باندې رابطه کول شي نو ان شاء الله که خيري دا بخدای پاک د خلکو په دعاګانو باندې دا بادي بارو د امیر صاحب سره بس اخیره خبره یو شو کو امیر صاحب د مینوالو د خپل نمبر دا کې استاد په سکرین باندې وځه خیر د خپل نمبر رام مولما ودی د خپل نمبر یو ټکی وای او رو حاجی بس بالکل صحیح خبره بای دا د مال نمبر اور وقف مسجد حضرت عائشہ عنہا نوم دے مسجد لمونگا د مشرانو په مشوره باندې خیره او پر بورډ باندې زما نمبر 0308 55 95 694 دا زما نمبر 24 غنټه دا کولاوي چې چا 100 ټایم کې ضرورت کیږي یو درخواست دا کوم چې ما سره په پښتو کې خبرې کوي په اردو باندې زما ذهن دومره کار نه کوي مال را کې اجازه د لوی الله فامان